په خیر ملګرو ستړي مشئ. زه باقاعده د خپل لولني پودکاسټ آغاز د دې ځای نه په دې ورځ باندې کوم. زما سره خوا کې ترڅنګ ناست فضل اکبر صاحب دی، څوک چې د ټیچینګ د شعبې سره د تیرو یولسو کالو نه وابسته دی او دې سره سره فضل اکبر صاحب سپورټس اینڈ فزیکل ایجوکیشن هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن کې د تجربه لري. په دې کې مختلف کورسز کړي دي، په دې کې ټریننګز کړي دي او په دې سره سره د یو ارګینیک سپورټسمن هم دی، مطلب چې د پسواد کې یو کرکټینګ سٹار ګڼل کېږي، د ډېر ښه بیټر دی او په مختلفو ځایونو کې د کرکټ کوي او خلک یې فالو کوي او مطلب یو نامتو لوبغاړی دی د سواد. نو دنه مو په مختلف په فزیکل ایجوکیشن هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن په دې موضوع باندې د سره غږیږو. دنه مو داسې ډېر بنیادي کوېسچنز کوو کوم چې تاسو په زړونو کې دي. فضل اکبر صاحب د پروګرام ته راتګ تاسو ډېره مننه کوو چې تاسو زموږ په انویټیشن باندې راغلي او زموږ سره پروګرام ریکارډ کوئ. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ذات، ډېره مننه تاسو موږ دې پروګرام ته راوغوښتو. ډېره مهرباني او چې موږ خپل اواز دې کتونکو ته ورسوو. مطلب دی چې فزیکل هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن موږ ته څه وایي د هیلث اینډ منټل لیول باندې، چې آیا ته به خپل منټلي او فزیکلي فټنس چې کوم دی د هغې خیال څنګه ساتې. دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو دا خبره پروګرام ارینج کړو. ډېره مننه. لومړنی کوېسچن به زه دا وکړم چې دا هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن څه ته وایي؟ که تاسو په اسانو لنډو لفظونو کې کتونکو ته ووایئ چې دا هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن اصل کې څه ته وایي؟ جی دا خو ډېر سی ټاپک دی. تاسو چون کوي چې مطلب د په شارټ الفاظو کې موږ ته مطلب د غاصب پکار دی. نو هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن چې دی دا ستا د فزیکل ټچ سره مطلب د ریلیټډ خبره ده. په دې کې کامن ډیفینیشن چې تاسو ته وایم شارټ کټ هغه ستا ذهني او ستا مطلب بدني چې کوم څیزونه کیر کوي، مطلب د هغه څیزونه هغه طریقې چې په هغې باندې ستا ذهني لیول ستا فزیکل مطلب د بدني لیول هغه ډېر ښایسته وي، مطلب هغه فټ وي. دې ته موږ وایو دا زموږ سره فزیکل ایجوکیشن دی. مطلب یو سړی منټلي او فزیکلي فټ وي. د هغې دپاره چې کوم طریقې دي، د هغې دپاره چې کوم اصول دي چې هغه ته کله فالو کړې، مطلب د په ځان باندې اپلای کړې، دیټ از کالډ فزیکل ایجوکیشن. دې ته موږ فزیکل ایجوکیشن ویلی شو. ښه، د فزیکل ایجوکیشن دپاره داسې څه پکار دي مطلب چې یو سړی منټلي فزیکلی ساوند شي، مطلب نارمل شي، ښه شي، یو هیلدي وي فزیکلی منټلي. د دې لپاره داسې بنیادي سټیپ څه پکار دي؟ جی بالکل. موږ به چونکې فزیکل ریلیټډ خبرې کوو، نو فزیکل ایجوکیشن کې چې کله ته دا خبرې فټ مطلب د خپل ذهني لیول خپل بدني لیول فزیکل ته ځان فټ ساتل پکار. د هغې لپاره بیسک 3 څیزونه داسې چې مطلب د هغه فزیکل ایجوکیشن ښایي پای کې ټول نه اونلیسس چې کوم دی هغه ستا ریسټ دی، چې ته ارام والي. خو فزیکل ایجوکیشن کې د ریسټ موږ ته داسې نه لیکي هغه سره پراپر ټکي لیکي چې پراپر ریسټ. پراپر ریسټ څه؟ جی بالکل ډېر ښکلی کوېسچن دی چې پراپر څه مطلب دی. یو خو ریسټ موږ وایو که نه، د پراپر مطلب دا دی چې څومره ریسټ ته پکار دی، په کم ټایم ته پکار دی. ټول بنیادي خبره د ټایم دی. زموږ زیاتره کسان چې دي موږ په خپله باندې مطلب ډېر څیزونه داسې چې لکه هغه موږ د هغې مس یوز کوو. مطلب زه بیډ ته لاړم، زما د ریسټ ټایم دی، په دې کې ریسټ وکړم. اوس په دې بیډ کې ما ته ټایم پیژنده پکار دی چې زما ریسټ کم ځای نه د کم ځای پورې پکار دی، کم ماله ډېر زیاته پیدا راکوي. نو زموږ زیاتره ټایم چې کوم دی هغه په ډېر څیزونو کې داسې ځای چې زما د ریسټ ټایم یې هغه هسې ځای شي، او کوم چې زما د راپاڅېدو ټایم وي نو په هغې کې زه بیا اکثر ویده شم. نو زه ریسټ والم بټ ناټ پراپر وانم. نو پراپر مطلب دا دی چې تا ته خپل د ریسټ پته چې مطلب د په دې ټیم کې اوس دی ماته بینیفټس راکوي، ماته ارام راکوي، ماته سکون راکوي چې په هغې باندې زه بیا مطلب د ورک کوم انرژي په دې باندې مونږ ګین کوو که نه. نو مونږ ته ټایم پېژنده پکار دی چې مطلب زما دپاره فټ ټایم چې کوم دی صحیح پراپر ټایم هغه څه دی. نو د ټول نه اونلیسس چې کوم دی هغه پراپر ریسټ ستا، د هغې سره پراپر ډایټ دی. صحیح ډایټ ډېر زیات امپورټنټ دی. زما دویم پوښتنه به دا وي چې تاسو د فزیکل او منټل هیلث کې خبرې چې وکړې هغه ډېرې بنیادي وې. جی اوس دا راته ووایئ چې د هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن د دې اهمیت څه دی؟ لکه دا ولې ضروري دی؟ د دې خو ډېر زیات اهمیت دی ځکه چې د ټول نه زیات د دواړو جهانو سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی چې د ایمان نه بعد د ټول نه عظیم نعمت چې کوم دی د بنده لپاره هغه
هیلث صحت ته صحت دی د دې نه بل مطلب دا چې لکه بل غټ ثبوت او دا مونږ نه پکې مطلب دا دا غي وجه دا چې تاسو سره هیلثي تب ډیر زیات د انوایرنمنت چې کوم ډیمانډز دی پتا باندې اب ته ډیر خوري پرفارم کې صحیح ډیر په احسن طریقه باندې وای کې لکه مطلب دا ستا په خپل باندې ستا حق شو د بندګانو حق شو ستا فیملی ممبرز دي ستا د رب پتا باندې کوم حقوق دي مطلب دا غي پرفارم کول لپاره ته هیلث ډیر زیات ضرورت دی چې ته فټي اب دا په ډیر خوري طریقه باندې پرفارم تاسو خو په ټیچینګ کې د تیرو لسو کالونو نه دې سره مطلب دې سره کنیکټ کړي جی مختلف ځینو کې به تاسو ټیچینګز کړي آیا په دې ایجوکیشنل انسټیټیوشنز کې د وړو په دې هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن باندې فوکس ورکړل کېږي که نه په دې باندې زموږ د ایجوکیشن او د ادارې خاموشه دي تاسو په دې باره کې څه خیال دی دا خو ډیر زیات عام کوېسچن دا ډیر زیات ښایسته کوېسچن دی وګورو مطلب دا زموږ دلته کې ګوره زیات تر مطلب دا یو عام تاسو ججمنټ څه دی تاسو څه خیال دی زموږ دا خیال نه لګوي سکولونو کې عام یو دا کې مو ته ډرل وایي مطلب دا واړه مطلب فزیکلی مطلب پای کې هغه لګ ډیر ایکسرسایز لا روم دی کوي وګوره دې سره ډیر ریلیټډ خبرې داسې دي چې مطلب دا هغه دی وړو ته نور په غوړي اویرنس ورکول غوړي کنه مثلا دا چې مطلب ته یو کار کې فار ایگزامپل تی سم لیکه سره ته دې سټوډنټ ته وایي دا ته ولیکي د دې څه بینیفټ ته لګا مطلب دا او دې پلاس پیسه دا مطلب دا موږ یو ځای کار کوو مطلب دا چې لکه کړه دې پیدا نه وي ولې دومره ټایم موږ ورکو یا مثال په تور باندې او زما په خیال لکه 90% سټوډنټس دا پته نه چې دا موږ یو اسمبلی ولیکو یا مطلب آسان باش او شرط کې یا بل یو مطلب د یو اکشن کې چې پای منستا وام اپ کیږي مطلب دا دې پته سره نه بیا به منس کې دا سټوډنټس موږ اکثر موږ وسته ډرل دي سټوډنټ دا پته نه چې ډرل څه وات از ډرل لګا نو په دې لم دا خبر اویرنس ورکول غواړي چې تمام پی ټی ست مطلب د پی ټی آی چې څومره زموږ سره په سکولونو کې دي هغه د زم چې خپل سټوډنټ سره د په اول سره اویرنس ورکړي چې مطلب زه پتا باندې کوم دا کار کوم دا ولیکم د دې وجه سره مطلب دا دی زه تا ولي مطلب دومره تنګوم یا په غرمو کې پتا باندې دا کار کوم یا سار وخت کې تای سملې ته ودرومه د دې وجه سړي د دې ډیر زیات دی وسی مطلب ټاپک ته کنه تاسو دا وینم موږ چې ډیر کم محسوسو لګ نو په سکولونو کې په دې لیول باندې په هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن باندې وړو ته زیرو اویرنس دی زیرو اویرنس مطلب دا چې زه په خپل باندې کلاس کې اکثر په دې ټاپک باندې شروع کوم ځکه معمولی څه نه واټ از فټنس د فټنس باره کې وړو ته پته چې اثر موږ د څه به شروع کړو فټنس ډیفینیشن چاته نه ورځي حالانکه دا زموږ د روزمره اهم ټاپک دی چې مطلب د فټ نو زیرو مطلب د اویرنس ته تاسو خدا مسله معلومه ده جی تاسو ډیر ښه دا اډریس کړی حل تاسو څه غواړئ لګا نو دې حال کوم دا غواړو چې مطلب د زموږ سره د انسټیټیوټ کوم هډز دي مطلب د پرنسپلز ډایرکټرز کوم دي هغه مطلب د په دې خبره باندې فوکس وکړي زموږ د ماشومان ته مطلب د زموږ سره منټلی لیول سره فزیکل فټنس دله پکار دی ځکه چې مطلب ته فزیکلی فټ ان ته منټلی ډیر زیات یو مضبوط کسي مطلب سترونګ وي ستا مطلب کوم لیکچرز دي یا ټیچر سره مطلب د ستا کوم انډرستانډینګ دا ډیر زیات سترونګ دي نو ستا سره مطلب د بهترین برین دی مطلب د بهترین صحت ته ته ډیر زیات خفیل کې مطلب د نو دی وجه زه د انسټیټیوټ چې څومره هډز دي هغه ته دا میسج ورکوم چې مطلب د څومره پی ټی آی د مطلب د کوم پی ټی چې د ساتي فزیکل ایجوکیشن ټیچرز تاسو سره کوي هغه ته وایي چې مطلب د تاسو په وړو باندې کله ډرل کوي یا فزیکل ټچ تاسو ورکوي مطلب د هغه کې ته وایي چې مطلب دا کار زه پتا باندې ولیکم د بینیفټ سره مطلب دا او زه آیا دا پتا باندې شو کوم چې مطلب دا به ته کور تراشي فار ایگزامپل زم چټیا نشي نو په چټیا کې وړو چې په کور کې نه لري مطلب دا دی چې تاره د اویرنس نه ورکړي چې دا څه امپورټنت دی کدا پرس کې امپورټنت دی ماشوم په چټي کې بیا چټیا کې مطلب په کور کې دا روټین ځله ساتل چې مطلب زه اما په سکول کې یو کار کوم چې داغه ډیره پیدا نو ته ماته دې نه شو خو چې یو سټوډنټ مطلب د موږ هوم ورک ورکړل هغه بالکل کوي په چټیانو کوي او چې کله د سکول نه دی لاچ په چټیانو کې بد د اسمبلی د طریقه د ډرل د طریقه په کور کې چرته دي صحیح شو بل یو عام کوېسچن مې ذهن راغی جی تاسو څه فکر کوئ چې ښځو له هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن باره کې اویرنس یا د دو مطلب هیلث منټل هیلث یا د هغو فزیکل هیلث آیا دلته کې زموږ په سوسایټي کې داسې کنسپټ شته چې هغه د خیال ساتي یا داسې د دې لپاره چې اکټیویټیز کوي تاسو د دې باره کې څه خیال دی ډېر زیات اهم کوېسچن ډېر امپورټنټ مننه آزاد صاحب ګوره دا خو ډیر زیات کمې ده مونږ تر دې په لیول زمونږ ښځو ته مطلب دا پته هم نشته چې مطلب دا زموږ سره فزیکل ایجوکیشن د استاد زما د صحت چې کوم دی خیال ساتل دي او کوم د خپل زنانو ته وګورو بیخي دا نشته مکمل دا سنس نشته دا وګورئ مطلب دا ډیر کم ایج والا جنکې مطلب دا هغه اکثر واده دا وشي تاسو لږ وخت پس وګورئ هغه ډیر زیات موټی شي مطلب پیټي شي ډیر لږ مطلب دا ته دا چې زړه خزانه
هغه ته صرف مطلب دا کوی شي چې مطلب د تو کچن کې پخلی څنګه د خلکو خیال بسنګ ذاتي مطلب درې دي خدا نو وایي چې مطلب زموږ د کلچر مطابق زموږ د مطلب درې چې زموږ معاشره چې تاسو ته تاسو دا سجست کوی هغه ته چې هغه راوځي بالکل مطلب دا چې جیم دا هغه لپاره جوړ کړی شي یا هغه چې مارنینګ واک کوي کې یا چې ماونټینینګ وکړي بالکل هغه لپاره د زونه په کار دي چې مطلب دا هغه په خپل د فزیکل د خپل د صحت خیال وساتي او زموږ د کلچر مطابق تاسو ډېر خپل خبرو وکړه چې د دې مطابق مطلب دا یو جنۍ چې دا خزه چې دا خپل ضرور سره پلار سره یا خاون سره مطلب د یو پراپر سي ته پای کې د واک کیږي مطلب د اوټینګ کیږي ذهني ورته څو غوړي د انزایټي د کیس هم سره خو ډېر زیات دی ذهني مطلب دا تاسو ګورئ که تاسو یو سایکاټریست مطلب ډاکټر تلاره نه انت تاسو ګورئ 90% وته خزینه است هغه تر ذهني سټرس ته مطلب دا هغه سټرس شو دي کنه مطلب په دې کور کې تام ورځ ناشي کنه خبرې دي یو دی بل دی نو خپل ځان ته فکر نشته نو که ته مطلب دا خپل رول سره یا د مطلب د پلار سره یا د خاون سره زبار توزي ته اوټینګ وشي صحت په دې لګ مطلب د روام شي بل دا حساب د ذهني لیول چې کوم دی ډیر زیات پرسوب نشي زم چې په پرده کې بالکل زم د کلچر مطابق پرده کې د سيزونه زموږ مشرانو خو مطلب دا موږ هغه دغه نه راکړي هغه فیسیلیټیز نه راکړي مطلب موږ خپل کریټ کوو خپل موږ اکثر وځو کنه مطلب موږ د دې ځای نه ملويږي چې مطلب پای کې موږ کلی مطلب جوای واکینګ وکړه نو مشرانو هم زموږ ګلی دي په دې لیول باندې صحیح شو ډېر زیات مننه وچاله شي مګر دا زموږ لولنې پودکاسټ موږ په هیلث اند فزیکل ایجوکیشن باندې په اکبر صاحب سره خبرې وکړې امید کوو چې دا پروګرام تاسو خوښ او دغه په دې خبرې تاسو اورېدلې چې هغه تاسو لپاره ناشنا وي او موږ دا تمه لرو چې تاسو په هغه باندې کار وکړئ دا خبرې اډاپټ کړئ دا څه راکټ ساينس نه دی دا ډېرې اسانه خبرې دي او ډېرې بنیادی خبرې دي په ژوند کې د ټول نو غوړه چیز چې هغه صحت او صحت چې نه ویني هیڅ کار نشي کولای چې کله ته فزیکلی فټ وي ته منټلی فټ وي ولول فزیکل هیلث بیا رستو منټل هیلث نو دا گریک یو فلسفر دی هغه یو خبره راته وشوه there is a sound mind and a sound body نو هم بس په دې باندې کار پکار دی د دې پروګرام هغه د پروګرام اختتام ته رسي او د نیکسټ پودکاسټ لپاره موږ له اجازه راکړئ تاسو په دې کوېسچنز یو دمه وکړئ تاسو په دې ایریا کې څه کوېسچنز وي دا ویډیو موږ اپلوډ کوو تاسو پای کې اعلان کولای شئ او موږ نوٹ کوو او بیا په ځل بر څه ته یو په ډیر ښه اډرس کې ډیر زیات مننه